سلامونه او نیک هیلې خوږو دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. یعقوب داوري یم، بیا هم ستاسې په خدمت کې د یوې بلې ویډیو سره چې زموږ ستاسې نننی درس 12م درس دی او der Kasus. Als Kasus werden die 4 Fälle im Deutschen bezeichnet. Das sind Nominativ, Genitiv, Dativ او Akkusativ. Kasus څه ته وایي؟ Kasus هغه 4 حالته په الماني ژبه کې دي چې د نومیناتیف، گینیتیف، داتیف او اکوزاتیف په نامه باندې هم دي. دې 4 حالتو ته Kasus وایي. Dabei zeigt der Kasus an, welche Beziehung das Nomen zu den anderen Elementen im Satz hat. او Kasus دا راشي چې دا نومن د جملې نورو اجزاو سره څه ارتباط لري. صحیح؟ کله چې موږ تاسو یو جمله لولو یا لیکو نو Kasus دغه 4 حالته چې نومیناتیف، گینیتیف، داتیف او اکوزاتیف دي موږ ته راشي چې دا نومن یا دا اسم د جملې د نورو اجزاو سره څه ارتباط لري. Das Nomen dessen Begleiter یعنی Artikel sowie Stellvertreter ja Pronomen werden an den Kasus angepasst. صحیح؟ په دې جملو کې اسم، ارتیکل او پرونومن یا ضمیر د Kasus سره ځان جوړي. یعنی نظر و Kasus ته دوی خپل حالت ته تغییر ورکړي، خپل شکل ته تغییر ورکړي. موږ دا غواړو چې د داتیف په داتیف کې استفاده وکړو، یعنی بیا د اسم هم بل ډول لیکل کېږي، د ارتیکل هم بل ډول اخلي ځان ته، پرونومن هم بل ډول ځان ته اخلي. صحیح؟ یعنی په د 4 حالتو کې اسم، ارتیکل او پرونومن خپل ځان ته نظر په Kasus سره، نظر په حالت د جملې باندې بل شکل اخلي چې das nennt man Deklination. Nomen, Artikel und Pronomen werden je nach Funktion dekliniert. Deklination څه ته وایي؟ Die Deklination, lateinisch deklinere یا beugen. Beugen د یو شي کتول، د یو شي ته یو تاو ورکول. صحیح؟ په پارسی کې لکه چې وایي یک چیز را خم کردن، دې ته Deklination وایي چې in der Grammatik einer Sprache beschreibt formal die Regeln. د یوې ژبې په ګرامر کې قوانین ښیي. صحیح؟ nach denen bestimmte Wortarten, vor allem Substantive, Pronomen, Adjektive und Artikel, gemäß den grammatischen Kategorien Kasus, Numerus und Genus ihre Form verändern. بیا هم دغه تشریح کوي چې Deklination په یوې ژبې کې قوانین ښیي چې د دې قوانینو په ترڅ کې substantive، pronomen، adjective او article نظر و کټګوري ته ده چې کومه کټګوري کې Kasus دی، Numerus دی، Genus دی، دوی خپل شکل ته تغییر ورکړي. حالت ته چې اسم، ارتیکل او پرونومن نظر په Kasus نوی شکل اخلي ځان ته، دې ته Deklination وایي. دلته یوه جمله موږ تاسې اوس د مثال په ډول راوستې ده چې nicht dekliniert ده او بیا مو بیرته هغه جمله dekliniert لیکلې ده. nicht dekliniert یعنی موږ د دې 4 حالت څخه استفاده نه ده کړې، د دې ګرامر څخه مو استفاده نه کړې او لیکلې مو ده چې die Frau، der Bruder geben der Töchter, der Fahrer, der Hund. دا بیخي یو داسې جمله ده چې اصلا سړی ام اوږده لیکل شوې ده، ام ګونګه ده، سړی نه ورباندې پوهېږي. خو چې کله موږ د دې ګرامر څخه استفاده وکړو، د Deklination څخه او د Kasus څخه استفاده کوو، بیا دا جمله په کوم شکل لیکو؟ بیا لیکو چې die Frau des Bruders gibt der Tochter des Fahrers
den Hut. تاسې اوس دلته وینئ چې die Frau هغه die Frau سي فرق نه دی کړی. خو der Bruder څه شوی دی؟ des Bruder شوی دی او دلته یو اسم اخیستی دی. دا یعنې څه شي؟ دا یعنې د ګینیټیف څخه موږ استفاده کړې ده. geben راغلی دی gibt شوی دی. دا یو بل حالت دی، یو بل ګرامر دی چې دا به انشاءالله خبرې باندې وکړو په یو بله ویډیو کې. der توشته بیرته der توشته دی. der Fahrer شوی دی des Fahrers سی بیا ګینیټیف دی او دلته یو اس اخیستی دی. der Hut راغلی دی den Hut شوی دی چې اکوزاتیف دی سی. یعنی موږ دا جمله چې nicht dekliniert war dekliniert مو کړه، نو شته مو کړه چې die Frau des Bruders gibt der Tochter des Fahrers den Hut سی. یعنی ورېندار یا د ورور ماینه د دې فاغر په دې کلیساو کې چې کار کوي په انګلیسي کې لکه چې فادر ورته وایي چې ورته وایي د دې کلیساو ملا دی چې شته، یعنی دا ورېندار د دې کلیسا د ملا لور ته دا خولۍ یا کولا یا هر شي چې ورته وایي دا ورکوي. دلته فرق تاسې ولیدئ چې nicht dekliniert او dekliniert څونه فرق سره لري. جمله هم ساده کیږي او لږ ځای هم اخلي. ورپسې دي چې دغه فعله دغه څلور حالات دي چې نومیناتیف دی، ګینیټیف دی او داتیف او اکوزاتیف دي. چې موږ تاسې نومیناتیف په ان باندې، ګینیټیف په ګې باندې او داتیف په دی او اکوزاتیف په ا یا بعضی وخت هم په ا ډبل کا شیو چې پر دې باندې به انشاءالله په نور درسو کې بحث ور باندې وکړو چې نومیناتیف څه شی دی، په کوم حالات کې چې اسم کوم شکل اخلي، ماسکولین کې څه رقم شکل دی، فیمینین کې چې دی، نوترال کې چې دی، پلورال کې چې دی، او ګینیټیف او داتیف او اکوزاتیف په دې شکل به ټول باندې انشاءالله خبرې کوو. هیله ده چې ویډیو مو خوښ شوي، د نور ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم استفاده ځینې وکړي او تر بلې ویډیو پورې مو پر لوی الله سپارم. د الله په امان.